څنګ ته چې مې څوک ناست دی شاید لیدونکي له نوم او همدارنګه د ده له څېرې سره اشنا وي. ډاکټر صاحب حنیف حیران ما ادبیات ویلي دي، د ادبیاتو پوهنځی پښتو ادبیات او ام مې طب لوستی ده. نو د چا خلاف جهاد ورته پکار دی که په دې وخت کې سنګر ته سړی لاړ شي، ښایي هغه به هم ولړي په وینو که د ژوند لپاره لمر ته سړی لاړ شي. بیا ووایه بعضې خلک شاعرۍ کې ریاضت ته ډېره ترجیح ورکوي، بعضې خلک بیا په الهام متکي دي. ستا نظر دغه برخه کې څه دی؟ زما د رڼا پر آس د خپلې مینې کلي ته ځان سره مې تالنده برېښنا روانه کړې ده. ډېر ښه دی. او رابوړو حیرانه د ګلونو د خوشبو ډولۍ، رابوړو حیرانه د ګلونو د خوشبو ډولۍ موږ د پسرلي کلي ته ورا روانه کړه. ښه شعر باید کومې ځانګړنې ولري چې موږ د هغې شعر پنځګر ته شاعر وویلو شو؟ لکه سیند په خاموشۍ کړم غورځنګونه، لکه غر په بد او ښه کې غلی ناست یم، او په زنځیر مې د پیزوان مینه ماتېږي، نیمه شپه یې د کور وړه کې غلی ناست یم، د بایللې مینې یاد مې زړه کې راغی، د ملګري په واده کې غلی ناست یم. مقطع داسې ویلې ممکن خلک ډېر یو عادي شعر ته واوړي کېدای شي د پسرلي صاحب یو شعر ورته ووایي هغه به وایي دا ماسک ویل بر د پرښتو په عرش کې غونډه وه، ته وې د حیا خلا پرته د تا په ټنډه وه. هغه به دا عرش کې غونډه وه دا وه. یوه ټپه ویلې ده چې دیار مې پیغله خور په کور ده، نیستي د ورور ده چې بدل ورسره شم. په دې یوه ټپه کې د جهان د غزلو زور ده، خو دا یو بیت هم غزل نشي ویلی. بس وا چې د زړه رانه نیولی و، اوس مې له حواسو هم چاپېر شولې، ووځه له جامونه دومره غټه شه، ووځه له جامونه دومره غټه شه، لاړې د حیران لاهوتي شعر شول. حتی خلک پکې راجګ شو لکه اسرار اتل او پلانکای چې نه دا ټپیزه ما لیکلې ده، نه ډاکټر حیران لیکلې نه، بل ما ورته هغه اصلا دغه شی خو ډېر مهم هم نو، ځکه خپله دا له ټپې راوتې وه. ټپه په سلګونو په زرګونو عمر لري، ډېر مهم دی ټپې قدامت ته، نه دی ټپیزې. ډېر شوم ستړی په ولاړې په باران کې، نن مې ډېرې اوښکې لاړې په باران کې، ما خو ته له خدایه وغوښتې جانانه، ته به څه له خدایه غواړې په باران کې. د لیمو بام مې له نمه واړه کېناست، ته چې کومه شیبه لاړې په باران کې، په طبیعت به مو احسان د نزاکت وي، زه چې ورکړو سره غاړې په باران کې، بیا دې څوک په زړه راوورېد حیرانه، وایه بیا چا پسې ژاړې په باران کې. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. درنو لیدونکو نن بیا هم د یوې ادبي خپرونې سره تاسې ته حاضر یم، او څنګ ته چې مې څوک ناست دی شاید لیدونکي له نوم او همدارنګه د ده له څېرې سره اشنا وي. ډاکټر صاحب حنیف حیران چې ډېر ښه شعر لیکي، ما چې مخکې کوم شعر ولوستو دا د ډاکټر صاحب شعر او کرن خان ویلی هم دی. نن مې ډاکټر صاحب سره ناسته را برابره شوې، ډاکټر صاحب د کور ودانې چې موږ ته یې وخت راکړه، نو ډاکټر صاحب سره به یو څه بحث هم کوو، یو څه به غږیږو، د ډاکټر صاحب نه به شعرونه هم اورو، په دې هیله چې دغه خوندوره خپرونه مس نه کوي او تر پایه را سره پاتې شئ. نو ډاکټر صاحب پیل کې خو ستړی مو شي، په خیر راغلی. سلامونه شاداب صاحب، تاسو ته د تاسې د خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خوشحاله شولم، هر کله راشئ، خوښ شوم چې نن له تاسو سره په دې خپرونه کې یم. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خدای دې ښه لره ژوند زندګي څنګه روانه ده؟ والله ښه ده، شکر، بس تېروي ښه یې تېروو الحمدلله. ډېره ښه ده. نو ملګري به وایي چې د حنیف حیران د نوم سره ډاکټر صاحب وایي که نه؟ هم بالکل. حتما بعضې ملګري خو به خبر هم وي، نو دغه ډاکټر چې درته زه وایم ولې درته وایم دغې اړوند ملګرو. ښه، ډېر ښه. ما خو اصلا طب لوستی ده، طب ډاکټر یم. ډېر ملګري فکر کوي چې ما دا د لیکوالي او شاعري د دنیا د وچ ادبیاتو ډاکټر ده، خو خبره دا ده چې ما ادبیات ویلي دي، د ادبیاتو پوهنځی پښتو ادبیات او ام مې طب لوستی ده. لومړی د کوم یو؟ لومړی مې طب لوستی ده، او بیا مې له هغه وروسته یو شپږو کاله مخکې مې ادبیات لوستي دي. شپږو کاله مخکې د ادبیاتو لوستي، او طب مې تقریبا 15 کاله مخکې 14 کاله مخکې لوستی ده. نو بیا کله چې د طب ولوستو حتما ته به خپله کاري ساحه کې کار به دې کوو،
بیا وروسته څنګه د ادبیاتو د لوستلو ډېره ښه پوښتنه ده. خبره دا وه چې زه چې له مکتب نه فارغ شوم، هغه پلار مې یو ډېر غټ ارمان و، وایي چې ته باید طب ولولې. نو بیا ما شوق نه و، خو هغه د پلار غوښتنه مې نه شوې رد کولی. نو د پلار مینه مې په ځای کړله او پښیمانه هم نه وم. او یو وخت بیا داسې راغی چې ومې چې ته راځه د خپل ذوق د کوم شوق چې ده دا هم باید پوره کړمه. نو هغه مې که څه هم ډېر ناوخته ولوسته، که څه هم ما له ماشومتوبه دا مطالعه کول، ادبي مطالعه او دا لیکل دا مې کول. خو ما وی چې ته راځه دا په رسمي ډول باید چا خبره ځان دی ادیبانو په هغه کې حساب کړمه. نو زه تقریبا دغه 2019 کې بیا د پکتیا پوهنتون له ادبیاتو نه فارغ شولم. هغه خپل ارمان ته م ورسېدم، هغه د کورنۍ او د مور او پلار ارمان ته م ورسېدم. د کانکور له لارې بل ډېره ښه ده. نو بیا ډاکټر صاحب دغه شاعري شعرونه به مورو، خو مخکې دغه پوښتنو په صرف پیوسته یې ځینې پوښتنې شاعري بعضې خلک له ادبیاتو سره تړي، مثلا چې یو څوک باید ادبیات ولولي چې شعر لیکي، او بعضې خلک شاعرۍ کې ریاضت ته ډېره ترجیح ورکوي، بعضې خلک بیا په الهام متکي دي. ستا نظر دغه برخه کې څه دی؟ اصلا د شعر یو بهترین هغه تعریف دا کېدلی شي چې شعر فردي تجربې دي. یعنی که څوک فردي تجربې ونه لري او شاعري کوي، اول خو هغه شاعري نه وي، او بله خبره دا هغه ده چې سړی هغه خپل ماتې ګوډې لوړې ژورې او خیالات او تصورات او افهام و تفهیم او خپلې تجربې دا شعر کوي. دغه ټول حالتونه کیفیتونه کله چې له دې نه راتیر شي هغه بیا شعر لیکي. او پاتې شوله دغه چې دا ډېر اوږد او تکراري بحث هم ماته ښکاري چې دا شعر الهام دی او الهام نه دی، خدایي ورکړه ده خدایي ورکړه نه ده. په دې کې شک نشته چې ما داسې یو قول هم اورېدلی وایي چې هر څوک چې له موره وزېږي هغه شاعر وي. خو خدای پاک ځینو خلکو ته دا اظهار ورکړی وي چې هغوی اظهار کولی شي، او ځینې خلک دا د شعر ویلو یا لیکلو اظهار نه شي کولی. نو مطلب دا هغه ده چې دغه دویمه ډله چې د شعر لیکلو اظهار کولی شي یا د شعر لیکلی شي، دې ته بیا موږ خدایي ورکړه وایو، یا فرض که دې ته موږ الهام وایو چې دې سړي ته یا الهام کیږي او د الهام په زور باندې شاعري کوي، یا په اصطلاح ریاضت کوي، د ریاضت له لارې دا شاعري کوي. بیا وروسته بیا هغه مرحلې دي چې یو څوک شاعر شي، ځینې خلک په ریاضت شاعري کوي، ځینې خلک بې ریاضته شاعري کوي، ځینې خلک په حادثاتو شاعري کوي، ځینې خلک محرومیت شاعري ورکوي. یعنی مطلب دا د حالات چې د خپله یو انسان دې ته مجبوري چې د شعر په بڼه باندې او تاته یو شی درکوي، د نثر په بڼه یې درکوي، د کیسې په بڼه یې درکوي. نو زه فکر کوم دا ټول حالات کېدلی شي. یو که سړی ووایي چې نه وچ کلک یو الهام دی، یو څه داسې اسمانه درته راغورځي، دا هم چټي خبره ده که نه. دغه نورې نکتې چې موږ ریاضت او شوق او علاقه او له ادبیانو سره پاتې کېدل او مطالعه او که دا ټول شیان نه وي سره، زه فکر کوم هغه به شعر نه. او که موږ هر یو څه ته شعر وایو، فرض که ځینې داسې دي چې د الهام له مخې به کوي، او څوک به شاعري کوي، فرض که هغه به د شعر په نوم باندې یو څه وي، یا به وچ مطلق شعار لیکي. ډېرو ځایانو ته زه فکر کوم موږ شعر ویلی هم نه شو. ډېره ښه ده ډاکټر صاحب، خبرې به هم کوو، بحث به وروسته هم کوو، په پیل کې ملګري به هم منتظري ستا نه به یو غزل واوري. ولې نه، زه به دغه ژمي کې یو څه ده موږ تاسې د خیالونه او فکرونه یو څه منجمد شوي دي، خو بیا ما واره واره یو غزل راواوښته. ما فی البدیهه یو غزل لیکلی و، جاوید امیرخیل د ما ملګری د ده یو مصره شریکه کړې وه چې که دا هغه شي شعر شي. بیا ما هغه کړله شعر کړله. نو هغه کې راغله چې ما زندگی تل په خپل شعر روانه کړې ده، ما زندگی تل په خپل شعر روانه کړې ده، تن کې مې په زوره باندې ساره روانه کړې ده، او ستا د تور زلفو د خوشبو ویشته یې بیا یم،
ستا د تور زلفو د خوشبو ویشتی بیا یم لاس نه مې له ځان سره هوا روانه کړې ده ستا د تور زلفو د خوشبو ویشتی بیا یم لاس نه مې له ځان سره هوا روانه کړې ده ته به د سندرو چم کې کومې ټپې ووایې ته به د سندرو چم کې کومې ټپې ووایې ما خو د حمزه د شعر نوا روانه کړې ده مننه او نشته د ارزښت په دغه ښار کې د غمیو هیڅ نشته د ارزښت په دغه ښار کې د غمیو هیڅ ولې د خپل حسن سودا روانه کړې ده او ځمه د رڼا پر آس د خپلې مینې کلي ته ځمه د رڼا پر آس د خپلې مینې کلي ته ځان سره مې تالنده برېښنا روانه کړې ده او رابوړو حیرانه د ګلونو د خوشبو ډولۍ رابوړو حیرانه د ګلونو د خوشبو ډولۍ موږ د پسرلي کلي ته ورا روانه کړې مننه مننه خوشحاله اوسئ یو خبره عرضی کې چې ډاکټر صاحب هني بهران نوم څوک واخلي یا یې کوم ځای کې یادونه وشي یا یې وګورم زما ذهن ته څه راځي ته پوهېږې بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم لکه سیند په خاموشۍ کړم غورځنګونه لکه غر په بد او ښه کې غلی ناست یم او په زنځیر مې د پیزوان مینه ماتېږي نیمه شپه یې د کور وړه کې غلی ناست یم د بایللې مینې یاد مې زړه کې راغی د ملګري په واده کې غلی ناست یم مقطع داسې ویل مقطع داسې وه چې د رڼا ناوې د شپې له دیوه ژغورم حیران ځکه په تیاره کې غلی ناست نو دا مې ته په دې خاطر وویل چې دغه ستا له نوم سره دغه غزل ما ته ډایرکټ را یادېږي مستقیما تا کوم داسې په خپله شاعرۍ کې شعرونه خو چې یو څوک پنځئ حتما ټول پې ګران وي او ارزښت موټه لري داسې یو څه چې مثلا هغه تا لیکلي په خپله دې پنځولي او بیا د ذهن کې ډېر یا خولې ته ډېر درځي یا چې چېرته وې هغه ډېر وې ولا زه یو مشکل ما کې دا ده چې زه خپله شاعري ډېره کمه یاده لرم فرض که کدای تاسو خوندې څوک راته وایي چې دا یو بیت کیدای شي بیا ووایم که داسې خپله وایم بیا نو ما هغه ډېر پخوا یو غزل لیکلی و فکر کوم د دیدار صاحب واده و په هغه ورځ ما لیکلی و دا 15 کاله مخکې نه خبره ده هارون پاچا صاحب ویلی یم ده چې ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي هغه یو څه د حالاتو مطابق هم و او هغه شعر به ځان ته راشي که بهر ته سړی لاړ شي د آرام لپاره چېرته سړی لاړ شي او هر وګړی هر منظر یې ناشنا شو اوس نو څنګه پېښور ته سړی لاړ شي شرافت اوس د بېوسه خلکو کار دی اوس نو خیر ته او که شر ته سړی لاړ شي او نو د چا خلاف جهاد ورته په کار دی که په دې وخت کې سنګر ته سړی لاړ شي ښایي هغه به هم ولړي په وینو که د ژوند لپاره لمر ته سړی لاړ شي ښایي هغه به هم ولړي په وینو که د ژوند لپاره لمر ته سړی لاړ شي او مقطع هم داسې وه چې په خپل زړه دي اړولې دي حیرانه یوه ورځ چېرته چکر ته سړی دا بیتونه داسې یو څه ما زړه ته هم ډېر راځي یو څه به مې په زړه کې هم ناست او بالکل او هغه شاعرانه کیفیت هغه نزول هم داسې وي چې ما هغه شیبو ته وړي چې کوم وخت کې ما لیکلي وو ډېره ښه ده ډاکټر صاحب عموما دغه د شاعرانو او ادیبانو ترمنځ د ښه شعر او د یا د ناظمانو او د شاعرانو خبره کېږي که نه بیا مثلا که ستاسې له نظره ښه شعر باید کومې ځانګړنې ولري چې موږ د هغې شعر پنځګر ته شاعر وویلو شو بیا ځینې چې مثلا خلک یې شاعران بولي هغې ته موږ شاعر ونه ویلی شو ناظم یې وبولو دغې ډېره ښه خبره ډېره ښه پوښتنه ده ما مخکې په خبرو کې یو څه یادونه ورته وکړله موږ د ښې شاعرۍ لپاره ځینې اصول او شرایط او لوازم موږ نه دي ایښي هغه ادبیاتو ایښي دي هغه بدي و بیان ایښي دي هغه خپله شعر ویلي دي د شعر ځخ ډېر تعریفونه دي ما زه چې پوهنتون کې وم اوس مې یاد دي د شعر پېژندنه یو مضمون موږ درلوده په هغه کې 33 تعریفونه د ارسطو او افلاطون نه ونیسه تر دې وخت تر خوشحال بابا تر رحمان یا تر فرض کړه تر حمزه بابا پورې دوی ټولو د شعر تعریف کړی چې شعر یعنې څه چا ویلي چې دا یو ډول خیالات ده چا ویلي
چې دا قافیه او ردیف او چې ولري نه چا ویل چې مثلا مختلف د شعر تعریفونه شوي خو دا ویلي چې دا یوم ثابت تعریف نه ده یعنی دا یوم داسې ثابت تعریف نشي کېدلی چې موږ وایو چې فرض کړه دغه د ارسطو یا د افلاطون یا د حمزه بابا یا د پسرلي صاحب دا تعریف چې ده د شعر په اړه باندې کاره ده یعنی هر چا له خپلې زاویې نه ورته ویلي دي نو دلته کیسه دلته شوله چې موږ د شعر لپاره ثابت تعریف نه لرو موږ حتی دې ته هم وایو چې شاداب صاحب یو بیت ما ته ویلي دي زه وایم چې واه دا خو د ما د زړه خبره یې کړې ده دا یو بهترین یو ښه شعر ورته ویلی شو کله چې د یو چا د خیالاتو ترجماني پکې وشي کله چې د وطن حالات پکې سندره شي د قوم حالات پکې د رومان سندره پکې د مذهب سندره پکې د هر یو سندره چی کې خو په نوی رنګ په نوی کیفیت په نوی شان سره داسې یو خبره چې هغه سولیدلې نه وي تکراري نه وي او په اصطلاح له نورو چا نه راکاپي شوې خبره نه وي یو څوک نوې خبره ولري چې په شعر کې نوی شی ووایي او فرض نه ده چې هغه د غزل په جامه کې فرض نه ده چې هغه د آزاد نظم په جامه کې په هر د شعر په هر ژانر کې په هر چوکاټ کې چې وي او د خلکو په زړونو ولګېږي او خلک وایي چې واه دا خو واقعي خبره البته خلکو کې بیا موږ معیارونه کوو فرض کا یو د ولس شاعري ده ولس ممکن لکه تا چې مخکې ویل چې هغه ناظمي ده یا شعار ده ممکن خلک ډیر یو عادي شعر ته وایي کېدای شي د پسرلي صاحب یو شعر ورته وایي هغه به دا ماسک ویل بر د پرښتو پارشي غونډه وه ته وې د حیا خلا پرته د تا په ټنډه وه هغه دا عرش کې غونډه وه دا وه نو دا خلک عام خلک په دې شاعري باندې نه پوهېږي البته د شعر شناس خلک په شعر پوهېدونکي خلک شعر خوښونکي خلک کله چې شعر خوښ کړي او په دې اصولو باندې لکه مخکې یادونه وکړله هغه پوره زه فکر کوم هغه به ښه شاعري وي ډېره مننه ډاکټر پوښتنو کې بیا پوښتنې راځي که نه مهرباني دغه زمونږ اوسني دور ته که وګورو اکثره شاعران په غزل کې ډېر شعر پنځوي د غزل په چوکاټ کې او تر ډېره دغه زموږ چې کوم د پښتو ژبې فورمونه دي دغه تر ډېره داسې پاتې دي څوک پکې شعر نه لیکي دغه څه وجه ده د غزل فورم اسان دی او هغه سخت دي که بله کومه وجه ده خبره دا ده چې د موږ خپل فورمونه چې دي لکه پښتو لنډۍ لکه سروکی لکه بګتی دا هغه څه دي چې حتی لکه چاربیته چې نورې ژبې نه لري که یې لري په دې بڼه باندې نه لري دا اوس ډېر فولکلور ته پاتې شوي دي فرض که حتی د چاربیته ما اورېدلي خلک د فولکلور مینه په ماته فولکلور د هیچا نه وي لکه لنډۍ د هیچا نه وي او پاتې شو چې فرض که په دې اوس وخت کې حتی په دې څه وخت مخکې خلکو هایکوګانې لیکلې او هغه هایکو یوازې طنز ته پاتې شوله خلکو مزاحیه شاعري پکې وکړله لکه څنګه چې په کار وه چې له جاپانۍ ژبې راغلې وه په دري په اردو کې وځلېدله په پښتو کې ډېر د ګوتو په شمېر شاعرانو تبازمایي پکې وکړله او نوره مغسې پاتې شوله نو پاتې شو دغه نور فورمونه لکه فرض که مخمس او مسدس نظم ترکیب بند نظم او معرا نظم او آزاد شعر سپین شعر او دا هغه څه چې خلکو نسبتا دغه ته زیاته شاعري پکې وکړله اوس هم خلک شاعري پکې کوي او وجه یې دغه وه چې ځینې د زړه خبرې په هغو کې ښه کېدلې خصوصا په دې بندو نظمونو کې او نظر هغه ته چې چاربیته کې کوي چاربیته او هغه شان چې دغه کې اکثر د رومان او د عشق او دا خبرې ډېرې پکې کېدلې که نه او پات شو غزل د غزل یو داسې چوکاټ دا زه فکر کوم چې دا اوس چې خلک ډېر طبع ازمایي پکې کوي ډېرې لیکي یو خو دا ده چې د هر طبع شاعري پکې کېږي او بله خبره دغه ده چې فرض کړه 5 یا 6 بیتونه لري په هر بیت کې سړی ځان ته کیسې کولی شي چې د وطن غم پکې ژړلی شي محرومیت پکې ژړلی شي عشق پکې نمانځلی شي نو په دې وجه زه فکر کوم خلک یو څه که څه هم غزل دومره اسان هم نه ده لکه د خلک چې ورځي تاو راتاو شي په غزل حمله وکړي زه فکر کوم
آزاد نظم خلک چې دا څومره لیکي خلک دی ورته وایي چې ډېره سخت ده. تر ټولو سخته شاعري زما په فکر په آزاد شعر کې کېږي او خلک وایي چې نه آسان ده ځکه چې نه قافیه او ردیف او دا نشته. البته دا خبره نه ده چې که هغې قافیه او ردیف نشته هغه نور ډېر لوازمات لري، نورې ډېرې کیسې لري. یوه موضوع درنه غواړي په هغه کې باید سړی باید داسې لاړ شي لکه د آس د بګۍ آس کنه چې هغه ته ښودل شوي چې هغه له خپله چوکاټه نشي وتلی. په شعر په غزل کې بې دا کیسه نه وي، سړی هر خواته پکې کتلی شي، هر خواته. په نظم کې ته یو محدودیت لري، په هغه محدودیت چې ده چې هغه کې که قافیه او ردیف نه وي ته هغه خیال، سوچ، فکر، وزن، بحر دا شی خو ته نشي ماتولی. دا لږ هم سخت وي او موضوع یوه وي پکې. او بله دغه ده چې هغه نوښت غواړي، او بله دغه ده چې هغه باید که اوږد وي ډېر شاعرانه وي، که نه لنډ وي هغه خو باید بیا ډېر عالي وي. نو زه په فکر کوم په همدې وجه باندې شاعران د غزل ته ډېر راځي او په غزل کې طب ازمایي ډېره کوي چې هغوی لپاره لږ ساحه یو څه پراخه ده او خلک د زړه خبرې هم ښې پکې کولی شي. ډېره ښه ده. مونږ خو چې ډاکټر صاحب دغه د فولکلور اړوند اورېدلي وو، دغه لنډۍ یوازې خلکو به ویل چې دا د دې ویونکي نه دی معلوم. اوس وخت کې دغه سروکي لږ ورنږدې شوي دي لنډیو ته. سروکي خلک وایي خو ویونکي اکثره نه وي معلوم. نه دي معلوم. سروکي ګوره سروکي فولکلور ده. کوم شی چې فولک شو، فولکلور شو، هغه د ولس شاعري سول، هغه ولسي شاعري سول. ولسي شاعري که هر څومره خلک وکړي، حتی ډېر شاعران معلوم دي خو موږ داسې نشو ویلی. دغه پخوانیو سندرغاړو سروکي ویلي، خپله یې ویلي دي که نه. دا بي شیرین زیړې ګولې دا کوم سندرغاړی ما ذهن ته نه راځي دا په لومړي ځل ده ویلي چې دا ما ویلي، خو دا دعوا نشي کولی چې دا ما ویلي ځکه دا فولک ده. فولک یا ولس چې ده دا د ولس شای شو، نو په دې دعوا چې ده دا څوک نشي کولی. نو همدغه وجه ده چې دا د ولس مال هم پاتې شه او د ولس له خولې راوتلي او اکثر د ولسي شاعران چې دي یا د فولکلوریک شاعران چې دي هغه شاعران بیا دغه ادبي شاعري نشي کولی. هغه به هغوی فرض کوي مېرمنه راجګه شوې ده، هغه یوه ټپه ویلې ده چې دیار مې پیغله خور په کور ده، نیستي د ورور ده چې بدل ورسره شم. په دې یوه ټپه کې د جهان د غزلو زور ده، خو دا یو بیت هم غزل نشي ویلی. هغې خیالات، فکر، محرومیت هغه لنډۍ ته ښه جوړ و، هغه ته په اصطلاح رښتیا هم نازله شوې، هغې ته رښتیا هم الهام شوې دی، هغې ته رښتیا هم خپله راغلې ده، د زړه درد ټول کفې پې ایستلی ده. خو باید هغه خلک بیا هغه نشي کولی د ادبي شاعري کې ده که نه. ما درته ویلي که څه هم په دغه یوه لنډۍ کې د غزلونو زور ده، خو دا ځان ته چوکاټ لري، هغه ځان ته چوکاټ لري. ډېره مننه ډاکټر صاحب. همدې بحث ته اړوند یو څه نور بحث او پوښتنې هم کوو، خو له هغې مخکې به یو څه شاعري درنه واورو. ولې نه ما ډېره نوې شاعري په هغه کې ده، په کمپیوټر کې ده، خو خیر دا موبایل کې چې سره سره یې هغه به یو غزل ده چې دومره مې رایاد کړي چې مې هیر شولې. دومره مې رایاد کړي چې مې هیر شولې، لاړې د هیر شوي خوب په څېر شولې. دومره مې رایاد کړي چې مې هیر شولې، لاړې د هیر شوي خوب په څېر شولې. ویل مې ورته را چې زړه دې ښکل کړمه، ویل مې ورته را چې زړه دې ښکل کړمه، ویلې راته زړه کې مې راتېر شولې. ویل مې ورته را چې زړه دې ښکل کړمه، ویلې راته زړه کې مې راتېر شولې. او ستا نامه مې ډېره یاده کړې ده، ستا نامه مې ډېره یاده کړې ده، ځان ته خو دې ګوره څومره ډېر شولې. ستا نامه مې ډېره یاده کړې، ځان ته خو دې ګوره څومره ډېر شولې. او ګران دی ستا د حسن د اجزاو شمېر، ګران دی ستا د حسن د اجزاو شمېر، ګورې نه بې شمېرو ته بې شمېر شولې. او بس وه چې د زړه رانه نیولی وو، بس وه چې د زړه رانه نیولی وو، اوس مې له حواسو هم چاپېر شولې. بس وه چې د زړه رانه نیولی وو، اوس مې له حواسو هم چاپېر شولې. ووځه له جامو نه دومره غټه شه، ووځه له جامو نه دومره غټه شه، لاړې د حیران لاهوتي شعر شولې. ووځه له جامو نه دومره غټه شه، لاړې د حیران لاهوتي شعر شولې. ډېر ښه ډاکټر صاحب. ځینې تشبیهات سړی واقعا چې بیخي حیرانوي. فورودان ډېره مننه ډاکټر صاحب. مخکې مې ویل چې دغه بحث ته بېرته راځو، اکثره د ټپاییزي سره د
هم د ډاکټر صاحبان کې حیران هم راځي. بالکل. او ځینې خلک په دې باور دي چې ټپیزه ډاکټر حیران په لومړي ځل لیکلي. دغه اړوند خپل دغه شریک ولا دا بحث خو زه فکر کوم ما ته ځکه ډېر تکراري ده چې ما سره تقریبا هر خپرونې او په هغه کې دا بحث شوی ده. ټپیزه یا ټپیزه زه فکر کوم 21 کاله مخکې هغه وخت کې چې دغه معاصره بڼه نه و رواج شوی. ما یادېږي زه په پېښور کې وم، ما په لومړي ځل به نه وایم، البته دغه دویم زه اوس هم وایم. ځینې خلک داسې فکر کوي، ما له خبرو داسې اخذ کوي چې یعنې مطلب چې دا ما دا دعوه کړې ده چې دا ټپیزه ما په لومړي ځل لیکلې ده. ما هدف هغه وخت کې هم دا و چې ټپیزه په سلګونو په لسیزې مخکې په سلګونو نه خو مګر هم په لسګونو کالونو پخوا وه، خو رواج نه وه سوی نه وه. ځینو سندرغاړو ویلې وه په مختلفو بڼو یې ویلې وه. فرض کړه ځینو خلکو زنځیري بڼه باندې ویلې وه، او ځینو خلکو فرض کړه له لنډۍ نه مخکې یو 2 نیم بیتې، چا 5 نیم بیتې اضافه کړې وه، اخر کې به لنډۍ ویلې وه، چا به 10 نیم بیتې کړې وي. دا داسې یو مستقله بڼه یې نه وه چې هغو کې خلکو تبه ازمایي کړې وه. نو زه په هغه بڼه باندې چې دغه 3 نیم بیتې ورسره یو بیا ټپه وه، بیا په هغه کې ما یو هغه وخت کې په اصطلاح دویم جنم د ټپیزې هغه وخت کې چې ما تبه ازمایي وکړله، خلکو ډېره خوښه شوله. خلکو ورپام شه، حالان کې دا ټپیزه په مخکې م وه، خلکو م ویلې وه، او خو په دې کومې معاصره بڼه باندې په دې معاصره بڼه باندې خاص کار نه و ورته شوی. او ما چې ویله بیا سمدست هغه کرن خان په هغه وخت کې زمزمه کړلې. کرن خان هغه وخت کې نوی میدان ته راغلی و، سندرې ویلې په پېښور کې و. نو هغه د هغه اول البم خلکو ډېر خوښ کړ. د خلکو فکر شو چې ولا ټپیزې بیا ډېرو خلکو فکر کوو چې ولا دا ده لیکلي دي یا ما دعوه کړې ده. حتی خلک پکې راجګ شو لکه اسرار اتل او پرانکای چې نه دا ټپیزه ما لیکلې ده، نه ډاکټر حیران لیکلې نه. بل ما ورته هغه اصلا دغه شی خو ډېر مهم هم نو، ځکه خپله دا له ټپې راوتې وه. ټپه په سلګونو په زرګونو عمر لري، ډېر مهم دی ټپې قدامت ته، نه دی ټپیزې. نو په هغه کې فکر کوم لومړی ټولګم یو ځل بیا په دې لار راشه د ما پکې خپره شوله. هغه تقریبا 17 کاله هغه هم خلکو ډېره خوښه کړله، څو ځلې چاپ شوله. له هغه وروسته د سندرغاړو مو پام شو، د شاعرانو مو فکر شو، او خلکو تبه ازمایي پکې وکړله. بیا حتی په افغان ادبي بهیر کې په دې باندې ما لیکچر ورکړ. د ښه لویو شاعران په کاروان صاحب او نثار صاحب او غضنفر صاحب دا ټول خلک ناسو په دې باندې بحث وسو. اخر ته په دې خبر راغله چې مطلب ټپیزه دا لیکلې مخکې لیکلې اوس لیکلې. ښه خبره دغه ده چې دا ولیکل شي، ښه ولیکل شي، او دا وپالل شي، ښه وپالل شي. او ډېر داسې ژانرونه دي چې له وخت سره راغلي دي، خلکو په زړه ښه لګېدلي دي، پاللی ده که نه پاتې شوی ده، له خلکو نه پاتې شوي. لکه موږ مخکې د هایکو خبره وکړه، هله بل ژبې راغلې وه، خلکو یې موږ په ژبه کې ونه چلیدل او پاتې شوله. ټپیزه موږ د خپلې ژبې شاعره یو مستقل ژانر کېدلی شي. سندرغاړو ډېره ښه وویله، ډېره ښه نوي خیالات پکې راغلو. دا ټپه ځینې ټپې یې وشنلې، ځینې څپې یې را ژوندۍ کړلې. دغه هڅه چې دا ټپه پر راژوندی کېږي، خلکو کوشش کوي چې نوې لنډۍ را پیدا کړي، هغه ټپیزه کړي. دا کېدای شي دا یو ډېر ښه اړخ هم لري. تر هغه اړخ یو بهتر خبره دا وه پکې چې اکثر لنډۍ له موږ نه ورکېدلې، دا ټپیزو له ځان سره وساتلې. که څه هم دا په دې بحث وشو چې ښه خبره دغه ده چې شاعر ټپیزې ته خپله ټپه هم جوړه کړي، بیا به داسې وي لکه مستقله کنه. نو په دې باندې د ډېر بحثونه وسو، لیکنې وسو، په رد لیکنې وشوې، په هغه مثبت اړخ باندې هم خلکو د لوی لیکوالو لیکنې وکړې. دا بحث تر اوسه پورې هم را روان ده. نو زه فکر کوم دا به بیا نور ولسو خلکو پورې اړه لري چې خلک دا اوس څومره خوښوي، راتلونکي کې څومره خوښوي، څومره پاتې کېږي، څومره نه پاتې کېږي. نو زه فکر کوم نور به خلکو ته به پرېږدو چې خلک یې کوم خواته کش کوي.